الكريم اذا وعد وفا. محترمو موږ تېره ورځ د رحیم الله صاحب سره د مناظرې خبره وه، د دې ملګري راغلي وه، هغه سره مو هغه ویډیو کلیپان موجود دي. خبره مو پر دې کړې وه چې سبا سهار 11 بجې به دغه علاقه زرخانۍ نومیږي د دې شفیع حاجي صاحب جومات دی چې دا جومات ته به تاسو هم راځئ موږ هم راځو. خالص خبره په دې کې وه چې دوی ول راځئ به اوس نه ښکاره کوو، بیا به سبا موږ ته ووایست. نو بیا موږ نن غرمه حال ورته وکړي نن سهار 9 بجې چې د شفیع حاجي صاحب جومات ته موږ راځو. نو موږ دا یو رالو شفیع حاجي صاحب جومات ته 11 بجې وي، اوس 5 بالا 11 بجې شولې، دوی حاضر نه شوله ځکه پر وعده باندې وفا د دې کار دی نه. نو لهذا اوس رنګ اوسو چې بل ځای یو بل کوټې و جومات ته تللي دي هلته حاضر دي. نو انشاءالله اوس د دې څخه به دا مناظرین پسې ور ولاړېږي، هلته به هم پسې ورسو چې دا بانه پر ودرو چې بیا ونه وایي چې وایي دلته موږ راغلي وو تاسو هلته ناست وست. هغه ځای ته به هم پسې ورسو که هلته ټینګ شول انشاءالله لس دقیقې بعد که هلته دوی قرار و موږ ورسېږو انشاءالله بیا به هلته مناظرې میدان وګوري، بیا به هلته مناظره کېږي. څه خبره خو بله نه وي، صحیح دي بس دا